له څه باندې 4 کلن ځنډ وروسته ترکیش هوایي شرکت کابل ته خپلې الوتنې پیل کړې. دغه هوایي شرکت نن سهشنبه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې د ټرانسپورټ او هوایي چلند وزارت مالیې او ادارې مرستیال حافظ صدیق الله عابد، د هوایي ډګرونو لوی رئیس الحاج عبدالستار غروال، کابل کې د ترکیې سفیر جن کونال او د وزارت یو شمېر نورو مسؤلینو ګډون درلود، خپلې الوتنې پیل کړې چې د کابل او استانبول ترمنځ به هره اونۍ 4 الوتنې ترسره کوي. د ترکیش ایرلاین بیا یې دوهم ځلې دپاره خپل پروازونه د کابل د میدانه څخه شروع کړل او انشاءالله موږ اطمینان ورکوو چې موږ به د دې په ټول توان په ټول وس سره د دې خدمت کوو او کوم چې موږ ته کوم مسؤلیت راجع دی، که د میدان امنیت دی که مسؤلیت دی، د هغه اطمینان ورکوو. انشاءالله د دې پروازونه به مسئول او با امنیت طبیعی د دې میدان څخه. روابط هوانوردی یا راه هوایی پل هوایی بین کشور جمهوری اسلامی ترکیه و امارت اسلامی افغانستان یک بار دیگر به ما اطمینان داد که کشور جمهوری اسلامی ترکیه و مردم ترکیه در همه حالات پهلوی مردم افغانستان هستند. رفت آمد هوایی از لحاظ کلتوری، اقتصادی و فرهنگی بر روابط هر دو کشور تأثیرات مستقیم و مهم خود را خواهد گذاشت و انشالله که روابط تجاری، فرهنگی و سیاسی بین مردم های دو کشور از همین امروز رو به بهبود خواهد یافت و پیشرفت خواهد کرد. د یاد هوایي شرکت الوتنو په پیل سره به ترکیې هیواد ته د افغان مسافرو لپاره د سفر اسانتیاو سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي ترانسپورټ او سوداګریز اړیکې هم پراختیا ومومي.